بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله منده یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپلو ګرانو کورنیو سره خوشحاله او ارامه اوسئ، او په دې هیله چې خپل درسونه مو هم لوستلي وي، تکرار کړي مو وي او زده کړي مو وي. ګرانو زده کوونکو، راځو په خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست څنګه چې تاسو هم ګورئ اسلامي ښوونې او روزنې مضمون ده. دریم ټولګی عنوان یې څه ده؟ په قضا او قدر ایمان. 18مه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو او 9 جلسه ده. 8م لوست دی او زما نوم هم ګرانو زده کوونکو رقیه احمدزی دی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې خپل نوی لوست پیل کړو، یو ځلې به تېر لوست تکرار کړو. زموږ تېر لوست څه و ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، زموږ تېر لوست د آخرت په ورځ ایمان لرل. موږ په تېر لوست کې د آخرت په ورځ د ایمان لرلو په هکله ولوستل چې د آخرت ورځ د ټولو انسانانو د محاسبې ورځ ده. آخرت ورځ کومه ورځ ده ګرانو زده کوونکو؟ د آخرت ورځ د ټولو انسانانو د محاسبې ورځ ده، چې ټول مسلمانان د دویم ځل لپاره ژوندي کیږي. دا ورځ د نیکانو لپاره نیک او د بدکارانو لپاره بده ورځ ده. ولې دا ورځ د نیکانو لپاره نیک او د بدکارانو لپاره بده ورځ ده؟ موږ په تېر لوست کې هم لوستلي وو، که نه ګرانو زده کوونکو؟ چې هغه څوک چې په دغه دنیا کې نیک کارونه ترسره کوي، د الله جل جلاله عبادت کوي، د مشرانو درناوی کوي او هیچ چا سره جګړه نه کوي، نو دا ورځ د هغو لپاره نیکه ورځ ده. په دغه ورځ کې به د هغو عملنامه د هغو په ښي لاس کې ورکول کیږي، او په دغه ورځ کې هغه به الله جل جلاله ته ډېر نږدې وي. نو ځکه دغه ورځ د نیکانو لپاره نیک او د بدکارانو لپاره بده ورځ ده. او ولې دا ورځ د بدکارانو لپاره بده ورځ ده؟ ځکه چې هغه کسانو چې په دغه دنیا کې بدکارونه ترسره کړي وي، یعنې د الله جل جلاله عبادت نه وی کړی، د مشرانو درناوی نه وی کړی، د هر چا سره یې جګړه کړې وي، نو الله جل جلاله په دغه ورځ کې د هغو عملنامه د هغو په چپ لاس کې ورکوي او دوزخ ته ځي. نو ځکه دا ورځ د بدکارانو لپاره ډېره بده ورځ ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ باید همیشه ښه کارونه وکړو، نیک کارونه باید وکړو، تر څو چې په دغه ورځ کې زموږ عملنامه زموږ په ښي لاس کې موږ ته راکول شي، او موږ ټول مسلمانان یو او په دغه ورځ باندې ایمان لرو، ایمان او باور لرو چې دغه ورځ راتلونکې ده، هغه ورځ چې زموږ سره به زموږ د عملونو محاسبه کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تېر لوست. هیله ده چې زده کړی مو وي. اوس راځو په خپل نوی لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست ده ګرانو زده کوونکو. آفرین، زموږ د نن ورځې لوست په قضا او قدر باندې ایمان لرل. نن به موږ په دې اړه باندې ولولو. خو مخکې له دې چې خپل لوست پیل کړو، یو ځلې به زه تاسو نه یو پوښتنه وکړم ګرانو زده کوونکو. آیا تاسو ماته ویلی شئ چې تاسو د تقدیر معنا باندې پوهیږئ؟ چې تقدیر څه ته وایي؟ نو راځئ ګرانو زده کوونکو چې یو ځای سره ولولو چې تقدیر معنا څه ده. ګرانو زده کوونکو، قدر یا تقدیر په دې معنا ده چې الله جل جلاله په ټولو پیدا کړي اشیاو باندې د پیدا کېدو څخه مخکې عالم دی. قدر یا تقدیر په دې معنا ده چې الله جل جلاله په ټولو پیدا کړي اشیاو باندې د پیدا کېدو څخه مخکې عالم دی. یعنې الله جل جلاله هر څه ځان سره لیکلي ګرانو زده کوونکو. هر څه چې منځته راځي هغه د الله جل جلاله په ارادې باندې منځته راځي. پرته د الله جل جلاله د ارادې څخه یوه پاڼه هم د ونې نه راغورځي. په دغه دنیا کې هر څه چې کیږي ګرانو زده کوونکو، که ښه وي که بد وي، هغه د الله جل جلاله په ارادې باندې کیږي. که چاته غم ورکول کیږي او که چاته خوښۍ ورکول کیږي، که چاته مقام ورکول کیږي او یا هم که چاته ذلت ورکول کیږي، دغه ټول یوازې او یوازې د الله جل جلاله له لوري ده. یوازې او یوازې الله جل جلاله په دې ټولو کارونو باندې عالم دی ګرانو زده کوونکو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، اوس خپل کتابونه راوباسئ. په کتابونو کې مو 18مه پاڼه ده.
په 18مه پاڼه کې ګرانو زده کوونکو څنګه چې ګوري په قضا او قدر ایمان. نن به موږ په دې اړه باندې ولولو، معلومات به ترلاسه کړو. یو ځل ګرانو زده کوونکو زه تاسو ته د مخې لولم، تاسو ورته غوږ ونیسئ او بېرته له ځان سره تکرار کړئ، د دې لپاره چې هېر مو نه شي او املا مو هم ښه شي. ښه نو ګرانو زده کوونکو غوږ ورته ونیسئ، زه یې درته لولم. 8م لوست په قضا او قدر ایمان. موږ مسلمانان ایمان لرو چې د خیر او شر ټول کارونه د الله تعالی د علم، ارادې او قدرت موافق موجودیږي او هیڅ شی د الله تعالی د علم، ارادې او تقدیر څخه پرته نه موجودیږي. له دې امله تقدیر د الله تعالی د کامل علم دلیل دی. همدارنګه موږ پوهیږو چې انسانان د ښو او بدو کارونو په غوره کولو کې واک یعنی اختیار لري. انسانان کولی شي چې ښه کار وکړي او ښه بدله یعنی مکافات ترلاسه کړي، او هم کولی شي چې ناوړه کار وکړي چې د دې د سزا سبب شي. یو ځل بیا هم ګرانو زده کوونکو تاسو ته لولم، تاسو ورته غوږ ونیسئ. 8م لوست په قضا او قدر ایمان. موږ مسلمانان ایمان لرو چې د خیر او شر ټول کارونه د الله تعالی د علم، ارادې او قدرت موافق موجودیږي او هیڅ شی د الله تعالی د علم، ارادې او تقدیر څخه پرته نه موجودیږي. له دې امله تقدیر د الله تعالی د کامل علم دلیل دی. همدارنګه موږ پوهیږو چې انسانان د ښو او بدو کارونو په غوره کولو کې واک یعنی اختیار لري. انسان کولی شي چې ښه کار وکړي او ښه بدله یعنی مکافات ترلاسه کړي، او هم کولی شي چې ناوړه کار وکړي چې د دې د سزا سبب شي. ګرانو زده کوونکو څنګه مو چې ولوستل د خیر او شر اندازه یوازې او یوازې د چا لخوا ده؟ یوازې او یوازې د الله تعالی لخوا ده او هیڅ شی د الله تعالی د ارادې څخه پرته نه موجودیږي. څنګه چې ګورئ د خیر او شر اندازه یوازې د الله جل جلاله لخوا ده او هیڅ شی د الله جل جلاله د ارادې څخه پرته نه موجودیږي. یوازې او یوازې الله تعالی ګرانو زده کوونکو د خیر او شر اندازه ټاکلې ده. دا چې یو انسان ته څومره خیر او څومره شر په نصیب کړي، دا یوازې او یوازې د الله جل جلاله کار دی. ګرانو زده کوونکو موږ د سبا ورځې په راتلونکو حالاتو باندې نه پوهیږو. دا چې سبا ورځ به څه کیږي، د خیر کار به کیږي، د شر کار به کیږي، زموږ په ګټه به کیږي او که زموږ په ضرر به کیږي. موږ په دې باندې نه پوهیږو. په دې هم نه پوهیږو چې سبا ورځ به موږ ژوندي یو او که نه. یوازې او یوازې الله جل جلاله دی چې په دې هر څه باندې علم لري، په دې هر څه باندې پوهیږي. الله جل جلاله د خپلو بندګانو په ټولو حالاتو باندې علم لري. ګرانو زده کوونکو تاسو ته به زه یو مثال درکړم. یو کس ګناه کوي چې الله جل جلاله ورباندې ناراضه کیږي، خو الله جل جلاله د خپل بنده یعنی په دغه حالت باندې مخکې له مخکې څه پوهیږي چې زما بنده به په دغه وخت کې دغه نافرماني به کوي. او یو بل کس چې ښه کار کوي یعنی د الله جل جلاله د خوښۍ سبب ګرځي، الله جل جلاله ورباندې راضي کیږي، یعنی په هغه کار کول باندې راضي کیږي. خو الله جل جلاله په دغه حالت باندې هم مخکې آګاه دی، پوهیږي ګرانو زده کوونکو چې زما دغه بنده به په دغه وخت کې ښه کار ترسره کوي. یعنی الله جل جلاله د خپل بندگانو په هر حالت باندې علم لري، په هر حالت باندې مخکې پوهیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګرانو زده کوونکو فرمایلی دي چې په تاسو کې داسې څوک نشته چې ځای په دوزخ او یا په جنت کې تعیین شوی نه وي، او یا هم د هغو خوښۍ او د هغو خفګان نه وي ټاکل شوی، بلکې د انسان د پیدا کېدو څخه مخکې الله جل جلاله د هغه تقدیر لیکلی دی، که مقام وي که ذلت وي،
که هر څه وي الله جل جلاله د خپل بنده د پیدا کېدو څخه یې مخکې هر څه یې ورته په تقدیر کې لیکلي دي. په دې نړۍ کې ګرانو زده کوونکو هېڅ داسې کوم کار نشته چې الله جل جلاله نه پټ وي او یا هم الله جل جلاله په هغه باندې علم ونه لري. په دې نړۍ کې هر څه چې کېږي هغه د الله تعالی په ارادې سره ترسره کېږي. الله جل جلاله د خپل بندگان د تقدیر باندې مخکې تر مخکې پوهیږي. نو موږ ګرانو زده کوونکو ایمان او باور لرو چې د خیر او شر اندازه د الله تعالی له لوري ده او باور لرو چې په دغه دنیا کې هر څه چې ترسره کېږي د الله تعالی په امر باندې ترسره کېږي او هیڅ شی د الله تعالی د امر نه پرته نه موجودېږي. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله لرم چې زده کړې مو وي. په لوست کې مو ځینې لغتونه ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې تاسو ښه په پوه شئ ما هغه تاسو ته ولیکل. تاسو ته مې راوباسل تاسو د دې لپاره چې تاسو په معنا باندې ښه پوه شئ. غوږ ورته ونیسئ ګرانو زده کوونکو. لومړی لغت اختیار. اختیار معنا واک یعنې اختیار. دویم مامور یعنې مکلف شوی. دریم ناوړه یعنې ناپاک. څلورم شر یعنې بد. پنځم خیر. د خیر معنا څه ده؟ نیک. ګرانو زده کوونکو دا لغتونه تاسو خپل کتابچو کې ولیکئ، د معنا سره یې ولیکئ د دې لپاره چې زده مو شي او هیر مو نه شي. ښه نو ګرانو زده کوونکو مخکې دې چې دا لغتونه تاسو ولیکئ راځو د ارزونې برخه کې ځینې پوښتنې د ګرانو زده کوونکو د دې ارزونې کې پوښتنې دا پوښتنې به یو ځای سره ځوابونه ورته مخته ولیکو. تاسو به هم څه کوئ دغه سوالونه به په خپل کتابچو کې لیکئ د ځوابو سره او تکراروئ به د دې لپاره چې هیر مو نه شي. ګرانو زده کوونکو لومړۍ پوښتنه څه ده؟ د خیر او شر معنا ووایئ. د خیر او شر معنا باندې تاسو پوهیږئ چې څه ده؟ نو راځئ ګرانو زده کوونکو چې ځواب یې ورته ولیکو. د خیر معنا یعنی نیک. د خیر معنا نیک ده. د شر معنا څه ده ګرانو زده کوونکو؟ د شر معنا بد. د خیر معنا نیک او د شر معنا بد دي ګرانو زده کوونکو. راځو په دویمه پوښتنه باندې. دویمه پوښتنه کې لیکل شوي دي چې په الهي تقدیر باندې ایمان لرل د ایمان څوم رکن دی؟ په الهي تقدیر باندې ایمان لرل د ایمان څوم رکن ګرانو زده کوونکو؟ موږ تاسو لوستلي وو چې ایمان څو رکنه لري؟ 7 رکنه لري چې شپږم رکن هم همدا و. نو لیکو چې په ځواب کې لیکو چې په الهي تقدیر باندې ایمان لرل په الهي تقدیر باندې ایمان لرل د ایمان شپږم رکن دی. څوم رکن دی ګرانو زده کوونکو؟ شپږم رکن دی. په الهي تقدیر باندې ایمان لرل د ایمان شپږم رکن دی. راځو ګرانو زده کوونکو بلې پوښتنې ته. درېیمه پوښتنه کې لیکل شوي دي چې د خیر او شر د چا له لوري ده؟ خیر او شر د چا له لوري ده ګرانو زده کوونکو؟ یوازې او یوازې د الله جل جلاله له لوري ده. نو په ځواب کې به یې څه ولیکو؟ په ځواب کې به یې ولیکو چې خیر او شر یوازې د الله جل جلاله له لوري ده. خیر او شر یوازې او یوازې د الله جل جلاله له لوري ده. راځو ګرانو زده کوونکو څلورمې پوښتنې ته. په څلورمه پوښتنه کې لیکل شوي دي چې د خیر او شر په اندازه باندې ایمان لرل څه حکم لري؟
د خیر او شر په اندازه ایمان لرل په موږ باندې فرض ده ګرانو زده کوونکو. ځکه چې موږ لوستلي وو ایمان اووه رکنه لري چې هغه اووه رکنه په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده چې ایمان ورته راوړي. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله لرم چې زده کړی مو وي، بیا هم له ځان سره څو ځلې تکرار کړئ تر څو چې هیر مو نشي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ګرانو زده کوونکو تاسې په لوی او بخښونکي خدای باندې سپاره. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.